خاص کوم جهان کریم صابر صاحب ته د مغه د دې ښکلي شعر سره چې څنګه صابر ده خو نه منم زه څنګه صابر ده خو نه منم زه او څومره په بیړه بیړه خوله لګوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ګرانو مینوالو، اول د غونډې پر جوړېدلو باندې د دغو ګرانو قدرمنو قربانو د زړه تاله قدر کوم او بیا چې څومره میلمانه راغلي دي تر ما سره د ټولو له هر کالی ویم و د زړه نه ورته دعا او سلام هم کوم. الله ټول خوشحال و آباد لره. نو ګرانو مینوالو دا یو څو شعرونه دي دا ورسره شریک کړو. د مازدیګر راسې نه ملګرو سره ولا ډېر شعرونه ویلو خبرو خو دا یو څو شعرونه دي وبې راځئ ملګرو څه سرکشه لیوني راټول کړو راځئ ملګرو څه سرکشه لیوني راټول کړو دغه خپل باغ کې پرې داغنې او ازغي راټول کړو راځئ ملګرو څه سرکشه لیوني راټول کړو دغه خپل باغ کې پرې داغنې او ازغي راټول کړو زمونږ چینار زمونږ نختر ته به څوک څه نه وایي بس که د کلي د خانانو تبرګي راټول کړو راځئ ملګرو څه سرکشه لیوني راټول کړو راځئ ملګرو څه سرکشه لیوني راټول کړو دغه خپل باغ کې پرې داغنې او ازغي راټول کړو زمونږ چینار زمونږ نختر ته به څوک څه نه وایي بس که د کلي د خانانو تبرګي راټول کړو. و د سوچ خبره ده چې نه کوو خو نه کوو نو د سوچ خبره ده چې نه کوو خو نه کوو نو صابر اوس ورته د کوم غره خاپیري راټول کړو. ګرانو مینوالو، مننه د ټولو زړه نه مننه. ای زما وجلو لی زار هم دوایي راوړي زما وجلو لی زار هم دوایي راوړي او پر مولای جاګیردار او د مولا او د قاضي راوړي او داسې نه ده چې یوازې مو په اور او په تیزاب ووژني چا رالهار چا تسبیح چا مټۍ راوړي. زما وجلو لیزار هم دوایي راوړي او پر مولای جاګیردار او د مولا او د قاضي راوړي او داسې نه ده چې یوازې مو په اور او په تیزاب وژني چا رالهار چا تسبیح چا مټۍ راوړي. وربه ته خیر کې چې پښتو له مې زیان ونه رسي کني د وخت راله څه نوي شان مستي راوړي. ربه ته خیر کې چې پښتو له مې زیان ونه رسي کني د وخت راله څه نوي شان مستي راوړي. زما بچو له یې بیکونه د بمونو ډک کړل زما بچو له یې بیکونه د بمونو ډک کړل او راته وایي ستا بچو له مې قلم کتاب کاپي راوړي او ته خبرې چې په ما به خپل رور څنګه وژني ته خبرې چې په ما به خپل رور څنګه وژني وایي اشنا د سړي کور له خرابي راوړي. مننه مننه. ته خبرې چې په ما به خپل رور څنګه وژني ته خبرې چې په ما به خپل رور څنګه وژني وایي اشنا د سړي کور له خرابي راوړي. دومره شوم پوهې چې پښتو پښتون کې ډېر څه شته دي دومره شوم پوهې چې پښتو پښتون کې ډېر څه شته دي ځکه نړۍ د مرګ اوزار ورته دستي راوړي. صابره چا نشي زغمی چې ننداره ونه کړي صابره چا نشي زغمی چې ننداره ونه کړي پښتانو پیغلو چې ګودر لوي مهنګي راوړي. زما وجلو لی زار هم دوایي راوړي او پر مولای جاګیردار او د مولا او د قاضي راوړي. مننه. یو بل د 2012 کې لاغ شو د استادجي ډېرو کسانو ته وایي پیغور غندین دا خو د وخت حالات یا یو خبرو را خو خفګان به نه یي بګې زما د قوم مشرانو هم ژوند په سنګرو کړی زما د قوم مشرانو هم ژوند په سنګرو کړی او موږ دا هیواد په قرباني د ډېر لښکرو کړی او دې سڼیورو له اختیار خپل ورکولی نه شو موږ په پیړو پیړو ملاتړ د شملورو کړی.
زما د قوم مشرانو هم ژوند په سنګرو کړی او موږ دا هیواد په قرباني د ډېر لښکرو کړی او دې سړیورو له اختیار خپل ورکولی نه شو موږ په پیړو پیړو ملاتړ د شملورو کړی پښتون د لاسه د سمراج شکست لیکلی پروت دی نن ورته ته لکه توتې په خبرو کړی پښتون د لاسه د سمراج شکست لیکلی پروت دی نن ورته ته لکه توتې په خبرو کړی یوازې ستا د بارود نه دوی شرنګهار هم پیژني او پښتنو ټول عمر له جنګ په تورو زغرو کړی او پښتانې پیغلې د اغیارو پیشن نه پیژني ځکه چې ژوند یې په تنور او په ګودرو کړی په خوله لاس کېږده درځنې به د جهان غلط کی مننه په خوله لاس کېږده درځنې به د جهان غلط کی او صابره چا هم مخنیوی د زورورو کړی مننه دوستانو خو زه یو پله د موبایل هم لګېدلی د ویډیو کانفرنس دی خو بیا به ووایم په نرې باندې یو پله کوڼې یم خو د ما مثال په ایمان د ریډو غندې کېدی چې یو ځل شعر وایم بیا تېر شوی وم په دې برانه نه خفه کېږو خبر اوره ټولو زړه نه مننه کوم بیا د فکر په اس سور شوم د یادونو په لار لاړم بیا د فکر په اس سور شوم د یادونو په لار لاړم ستا د خپو هغه زړو پالونو په لار لاړم مسافر وم ځان مې ښه په دیدن سیر کړو مسافر وم ځان مې ښه په دیدن سیر کړو یوه شیبه وه مزېداره د خیالونو په لار لاړم ستا قامت ته رسېده مانه ونه شول نه به وشي که په بره پورته اسمانونو په لار لاړم ستا قامت ته رسېده مانه ونه شول نه به وشي که په بره پورته اسمانونو په لار لاړم په مزل کې وړاندې دوه جنګي لاره راغله په مزل کې وړاندې دوه جنګي لاره راغله په یو لاړم خو چې لاړم ارمانونو په لار لاړم په مزل کې وړاندې دوه جنګي لاره راغله مننه په مزل کې وړاندې دوه جنګي لاره راغله په یو لاړم خو چې لاړم ارمانونو په لار لاړم زه مین نه وم خو د کلي د ملت د کس ده زه مین نه وم خو د کلي د ملت د کس ده چې مازدیګر شو زه به هم د ګودرونو په لار لاړم زه مین نه وم خو د کلي د ملت د کس ده چې مازدیګر شو زه به هم د ګودرونو په لار لاړم بالا مستی وه د چینې او د چنار په غاړه بالا مستی وه د چینې او د چنار په غاړه او بس یو ګلشن و د ګلونو د رنګونو په لار لاړم پښتون مزاج مې د چا نه منله ضدې کو پښتون مزاج مې د چا نه منله ضدې کو له ښاره ووتم ښایست پسې د غرونو په لار لاړم و پښتون بچی یم د ټوپک سنګر ماحول کې لوی یم پښتون بچی یم د ټوپک سنګر ماحول کې لوی یم خو ما صابر چې قدم واخیست کتابونو په لار لاړم مننه ګرانو مینوالو زه استاد خدوره په شوق راوستی یم و ما لنزړی زه تاسو هم مایوسه نه کم ګڼه ده و شپه ده اوس موږ مېلمانه یې تېروو نو تاسو ټول یې څه په نرې تېره کړو ښه دا خبره وره که نه که نه ګرانو مینوالو دا یو بل غزل دی مننه کوو تنګېږو خو به نه که نه نسیم صاحبه ښه به د مینوال دی د غوله به رومني غزل یې یې سر سبا کې په ګلونو شبنم پروت و سر سبا کې په ګلونو شبنم پروت و تا به وې لکه په زړونو ملهم پروت و چې مې ولید په سوچ کې ورته لاړم څه په ځمکه ترېنه خور ور ستم پروت و چې مې ولید په سوچ کې ورته لاړم څه په ځمکه ترېنه خور ور ستم پروت و زه د مخ په روشنایي لاړم پلنګ ته او خوشبویي ترېنه ختله صنم پروت و زه د مخ په روشنایي لاړم پلنګ ته او خوشبویي ترېنه ختله صنم پروت و د یار مخ راته کتاب غوندې ښکاره شه او ښه تېره راسه غاښونو کلم پروت و مننه د یار مخ راته کتاب غوندې ښکاره شه او ښه تېره راسه غاښونو کلم پروت و او ښکلولو له نږدې زه پرې نه خوم ښکلولو له نږدې زه پرې نه خوم سورپېزوان یې په سرو شنډو لړم پروت و
او ښکلولو له نږدې زه پرې نه مننه ښکلولو له نږدې زه پرې نه خوم سورپېزوان یې په سرو شنډو لړم پروت و و ما صابر به اخر ولې نه ژړلو په زړه یو غاڼه د پاسه بلغم پروت و مننه او ما صابر به اخر ولې نه ژړلو په زړه یو غم نه د پاسه بلغم پروت و و سر سبا کې په ګلونو شبنم پروت و تا به وې لکه په زړونو ملهم پروت و مننه کوم